ښکلو او نازنینو دوستانو د وایګل کوشني ته ستړي مشئ. په دې هیله یم چې نازنین دوستان به مې روغ، خوښ او په دغه سړه هوا کې ګرم او خوندي واوسي. نن مې خپلو کوشنیو دوستانو ته یوه کیسه راوړې چې د ازادۍ په اړه ده. وایي د پخوانۍ زمانې خبره ده چې یو سوداګر یو ښکلی طوطي ساتلی و. طوطي به ډېرې خوږې خبرې کولې. ټولې کورنۍ له طوطي سره ډېره مینه لرله او هغه ته یې ښه خوراکونه ورکول. لنډه دا چې طوطي د سوداګر د کورنۍ د سترګو تورو. په ټوله سیمه کې د طوطي د خبرو اوازه خپره شوې وه. خلک به له لرې د ده د خبرو اورېدلو ته راتلل، خو هغه د خلکو پر دومره ستایلو برسیره د ځان د ازادۍ په اړه فکر کاوه چې څنګه به یوه نه یو ورځ آزاد شي، خو د خپل زړه خبره یې هیچ چاته نه کوله. سوداګر به اکثره د تجارت لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کول. دا ځل په سفر تر روانېدو مخکې د کورنۍ له ټولو غړو وپوښتل چې څه شی ورته راوړي. هر یوه یې د خپلې خوښې شیان ور وښول. سوداګر له طوطي څخه هم وپوښتل چې څه شی ورته راوړي. طوطي ورته وویل کله چې له ځنګله تیریږې نو زما لخوا د ځنګله طوطیانو ته ووایه چې زه ستاسې لیدلو ته ډېر تږی یم. تاسې آزاد یاست، په باغونو او ځنګلونو کې خوندونه اخلئ. زه دلته بندي یم او تل تاسې یادوم. سوداګر له طوطي سره ژمنه وکړه او په خپل سفر روان شو. سوداګر چې له ځنګله سره تیریده نو یوه ډله طوطیان یې ولیدل. خپل آس یې ودراوه او هغوی ته یې د خپل طوطي پیغام واورولو. د پیغام په اورېدلو سره د یوه طوطي وزر په بیړه په رپېدو شول او بیا لکه سا چې ځینې وخیږي پر ځمکه راولوېد. سوداګر د طوطي پر مخ ډېر خواشینی شو. فکر یې وکړ چې دا طوطي ارومرو زما د طوطي له خپلوانو څخه دی چې د هغه د حال په اورېدو یې زغم ونه شو کړی او مړ شو. کله چې سوداګر خپل هیواد ته راستون شو او ټولې کورنۍ ته د هغوی سوغاتونه ور وویشل نو طوطي ورځینې وپوښتل زما غوښتنه دې هم تر سره کړه که نه؟ سوداګر سړه سا وویستله او طوطي له ټولې کیسې خبر کړ. طوطي چې څنګه دا کیسه واورېده د هغه وزر یې هم په بیړه ورپېدلې او بیا لکه مړ چې شي د پنجرې یوې خواته ولوېد. سوداګر او کورنۍ د طوطي پر مرګ سخت خواشیني شول. لږ ګړی وروسته سوداګر پنجره پرانیسته او طوطي ترې راوویست او د باندې یې وغورځاوه. خو طوطي لا ژوندی و. وزر یې بیرته په رپېدو شوې او والوت او د ونې په یوې لوړې څانګې کېناست. سوداګر ته یې وویل زما ملګري په خپل عمل سره زما د خلاصون لاره درښولې وه. هغه درته ویلي و چې د ازادۍ لپاره سر هم ورکول کیږي. له همدې خبرې سره طوطي په خوشحالۍ د خپلو دوستانو پر لوري والوت. د دې هر څه په اړه هغه فکر کړی و ځکه هغه له ډېرو ورځو راهیسې د ازادۍ د ترلاسه کولو په اړه فکر کاوه او هغه ته د ازادۍ لپاره دا ښه وخت په لاس ورغلی و چې په هیڅ ډول یې له لاسه نه ورکاوه او آخر هغه له دې موقع څخه ښه ګټه پورته کړه. نو کوشنیو دوستانو، له دې کیسې به تاسې پوهېدلی یاست چې ازادي څومره لوی نعمت دی چې حتی مرغان هم په ارزښت پوهېدلی دي. نو پکار ده چې موږ او تاسې ښه ګټه ترې پورته کړو او قدر یې وکړو. زما کوشنیو دوستانو، دا وه د دې اونۍ کیسه. تر بلې اونۍ مو په مخه ښه شه.